څه کوم سخت تیرا وینم کاکا جی ته ګورې خفه کېږي ولې نه غریبي مې سیوا ده او دا جاړې ولې ما ته څه کوم دا خپله بیماري دي جړې ها حوصله وکړه حوصله وکړه اوس دا هغه اوس برابر دی زما په شان څنګه هغه رنګ وځي چې زما رنګ دی په جیم کې زه دقه شان دی په وړ کې بسم الله الرحمن الرحیم په شروع په نامه درویزو جلال چې خاص او ډیر به هم کې مهربان د پروګرام پښتو پوینټ سره تاسو ته خوب در ملګری تا رومان تاسو په خدمت کې حاضر یم خبرونه د ولس خېګړه علاقې چې حکومت عزتمندو لوړ دیر په لوړ دیر بیا تالاش ګمبد ترغلی وړو ته کوم علاقې دا ګمبد ورته وي د تالاش بازار سره کورنی ترغلی د بخت عالم کوم دیر ته ځوان جاو کوي هغه چې کوم بچنګې د عزتمندو هغه لګي سوراخ ته پس لګي سورې د وړوکوالي نه پس لګي سورې د غي سره سره اوسله والونه بندي تاباله مې نوم دی کم از کم 23 سال عمر لري او بیمار دی چاره باندې دغه وګو چې هغه یو ماشوم پروت د سو مو دی راسي جن غواړي د ژوند رنگینی غواړي د نیک پرونه وکاو راځي مسره عزتمندو کتونګو د بخت عالم کاکا کور ته راغلو کوم چې په تالاش ګمبد کې ژوند کوي ژوند جا کوي تاسو به کور د دیوارونو هم ښکارې خو نشته تاسو په دې ګیټ دروازه هم ښکارې خو نشته دي د ژوند جا کوي افتاب والد صاحب راسنه سوالني خبره باغې سکو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه طبيعت هم خیر دی خیر دی ګمبد په دې کورنۍ کې سو مدیر راځي ژوند کوي دلته ها څنګه سو مدیر راځي کوي موږ ډېر ورځې دې په دې کې څه پیدایشي د دې لګي روزګار څه کوي روزګار دغه څه پکوړې په خوي نه څه نشته روزګار نه ټولو کې سونه وخو شو ډېر ورځې وشو دا 10 کال نو شو تاسو پکوړو کارو کنه د سو مدیر راځي بیمار دا د 1994 کې پیدایش دی دا په داخله چې بیمار دی کله یو کله په خورو کله برخیلو کله ته مرګرو کله چې دې پینډایو د بار دې کې په دې باندې ماته ټول وکړو خو اوس چې موږ کوم ډاکټر د دې چې راځي اپریشن وکړو په دې پر اپریشن باندې اتلکه روپۍ خاطر راځي او دا اوس موږ نشو برداشت کولای خو شي کنه چې اوس کوم ډاکټر ته خیمه جوړ هغه و یاره د دې اپریشن وکړه دا چې دا راته وسونه پیسې په دې هفته والا مو لګولې ما به حساب لګولې سبا تر ته لګي دا د شل 15 شو کال په لګي ما چې سکی چې دغه ډاکټرانه لاخلي او خامخا یار لاس کسه کورمن یو په دې کې په دې کې خامخا سړي ځان خامخا سړي څنګه پیدا کوي او په دې باندې لګوم نو بعد دا باندې ما ډېر پیسې ولګولې کم سے کم یې نه په دې باندې ما $10 لک روپۍ لګولې په دې یو کله یو ډاکټر یې کله بلې یې کنه کله کې په خبر شي او کله یو ځای شي او نه سبا چې ډاکټر له ورزین هغه خو خانه څنګه خو د غریب او دغه ته نه ګوري خو خپل دغه برابرې است دا خو د بیماری مکمل ست ختم کړی دا 23 سال ماشوم غوډیر غټي خبره بري ما دا چې پینډې ته بوته او د ټیسټونه مستونه وکړل په 2018 کې 17 کې مو بوتله دا غي ماته یې دا تا غټ کو او د دې دسته کې اپریشن ماته یې وکړ
په وخت کې را موږ دې 15,000 روپۍ وړي او هغه چې موږ وکړې په جبونه بیا خالي ستنو زما خو پیسې نه دي راوړي نو اوس نشم کولی بیا به ګورم خپل دغه ته چې پیسې برابر کړو جرا به والم ته وایې ستا یو ماشوم بل هم وایي بیمار دی بیمار دی هغه داسې بیمار نه دی خو جهل دی ولې داسې کار مار نه کوي مطلب ذهني ټیک نه دی دغه دی دغه نوم دی محمد عالم دی خو هغه چې هغه ته څه خبره کوي هغه په ورانه لګي زه ته څه نه یم زه خلک راته وایي یاره په قرار ته کښېنه اوس څه نه کوي زه ورته هېڅ ځان پرې پوه کوم کاکا جي نو ستا به کور خو دیوار هم نشته دروازې هم نشته نو ژوند دلته څنګه تېروئ نو بس دغه خپله ګزاره پکې کوو یارې دروازې مروازې تاسې ولیدلې چې څه نشته که نه څه چې کېږي هغه د دوی نه تاویږي دا ځای هم خپل دی او دا ځای خپل دی ته وایې په پیکاوړو کې د دې علاج هغه ادویات برابري کاکا جي بس برابرېږي خو هغه کله د یو نه قرض کړي او کله د بل نه قرض کړي په دې حساب باندې زاره کور ته راځي ورته کوي زاره کور ته راځي واړه قرضداري خو سات په سات یو راځي او بل راځي کله یو راشي کله بل راشي زه سبا به درکړم بل سبا دروغ مروغ ورته ووایي افتاب ته ګورې خفه کېږي یاره نه خفه کېږه خو د محبت شی دی دې څه درد راځي دې څه درد راځي جړه نه چې بس دی چې ځان مې ولا خو دغه کړه خو ته چې ډېر خفه شي بیا څه وې بس زه چې یاره دې اوس زه څه وکړم بس ځان دغه کړم ګډ وډ کړم بس دی کلي ولس له تپوس پوښتنې راځي چې افتاب بیمار دی او ټول خلک راځي بیمار دی امداد کوي او نه بس نه څه خاصه امداد ورسره څه خاص نه کوي اوس لکه ډېرې ورکړي دغه وخت او بیا نه ورکوي ډاکټران څه وایي په دې به څونه خرچه راشي یاره 8 روپۍ خرچه راځي ټول درانه پښتانه دا مهال ګوري څه ورته ویل غواړي نو ټول پښتانه دي څه ویم د معاینې نه زه به ته څه ویم پښتانه دې لري څه مطالبت لري کاکا جي بس دا ویم چې بس یاره ما سره پوره امداد وکړي چې یاره زه پرې دې علاج وکړم عزتمنو تاسو د کاکا جي خبرې واورېدې وړوکې غوندې دماغ لم به دمه کې بیا وده عزتمندو کتونکو تاسو د کاکا جي خبرې واورېدې اوس د افتاب سره خبرې اترې افتاب څنګه بیا ته ښه دی بس خیر دی عمر به دې څونه افتاب ګلابه 24 سال 24 سال ستا څه بیماري ده ما ته ووایه که نه زما پیدایشي بیماري د زړه کې مې سوری دی والونه مې بند دي چې په لاره ځمه په چړایي راخېږم نو نشم راختې ستړی کېږم ته پیدایشي داسې یا پیدایشي داسې سکول ته چېرته تللی سکول مې دې وجې نه خو پرېښودو سکول لوبو له وځې بهر مازدیګر شي لوبو له وځې نه خپل همزولو ته خفه کېږم ته ورته خفه کېږې چې ډېر خفه شي دلته یې څه راځي بیا هېڅ هم نه زه به څه وم ستا غوندې ماشومان اخیسته لوبې کوي کرکټ یې کوي پوه شوې مازدیګر راوځي الله کار دی په تا څه تېرېږي ستا په اړه څه تېرېږي بس څه کوم سختۍ تېروي نو کاکا جي ته ګورې خفه کېږي ولې نه غریبي مې سیوا ده او دا جاړې ولې ما ته بس څه کوم دا خپله بیماري دي جړې ها حوصله وکړه حوصله وکړه دا مې ټولو پوښتنو دغه وخت کې ډالۍ کړې په سترګو دغه راغلي وخت کې ټولو شتمندو خلکو ته کېښودې دي زورور خلکو ته مې کېښودې افتابه علاج روان دی علاج روان دی افتابه نه نشته کم دی بس پیسې شته کم دی نشته یو روپۍ هم نشته په څه به وکړو سړي ته پیسې نو خامخا ورسي نو علاج وشي ما څه یو روپۍ هم نشته په څه وکړم 1500 کالونه لګیا او د خپلې پیسې برابروم کار کوم خو نه برابرېږي په دې کې هم د کاکا جي پکوړو کار لځي کېږي بیا ولې نه خفه کېږم ماشومان روبې ښایسته لوبې کوي ته ولې نه خفه کېږم همزولي ګرځي لوبې کوي سعودي کې وراره کې او زه دلته یم نه کوم خپل همزولي ته سړی څنګه خفه کېږي خفه کېږي ډېر خفه کېږي څه ویل غواړې دا ټول پښتانه دي سلامت زه ما طالبه غواړم چې د ما سره امداد وشي او هغه هسپتال کې ما اپرېشن وشي هېڅ هم نه غواړم خالي بس دغه چې دا په اړه څه ارمانونه دي چې روړ دې راغلی ارمان مې نشته خو دغه ارمان مې دغه کوي دغه اپرېشن مې وشي هم پوره ده نور هېڅ هم نه غواړم ولې ژوند ته غواړې ولې ژوند غواړم ژوند به درله څوک درکوي که افتابه دا خلک راکوي ماله ایب الله راکوي
نور څه ویل غواړي په اخر کې اخر کې به دا ووایم چې بس زما سره امداد وکړي ښه پوره او زما د اپریشن دی وشي نور مې سم نه دي پکار راشن څونه خرچ راځي ټول پښتانه کې روپۍ پرې راځي 8 لک روپۍ لک دلته یو ملګري کړی دی ما تر اوسه ویلې هغې هم کړی دی اوس روغ دی هغه اوس روغ دی زه به تا ته ووایم اوس دا هغې اوس برابر دی زما په شان دی څنګه د هغې رنګ ولي چې زما رنګ دی په جیم کې زه دقه شان دی په اوړي کې بیا بل شانتي یم دا وخت کې مې دا وخت هر یو زوره ورته کېښودې په سترګو کې دغه راغلي وخت کې د ټولو پوښتنو ته کېښودې دې څوک مشري کې کمه مینې دي فې دي هغه ته به یو مردبانه ګزارش وکړم چې راشئ یار دې کورینې ته راشئ د آفتاب په سر باندې لاس کېږدی یار بیمار دی د څو مودې راسې بیمار دی د وړوکوالي نه کاکاجي وینا مطابق چې بیمار دی 23 کالو دی او تاسو ته به دا 23 سال نه ښکاري عزتمندو ته به تاسو چېرته 10 کالو ښکاري ځکه چې بیمارۍ مکمل رجولی دی دې ټول زورور خلکو ته به یې ګزارش وکړم ته دې کالاش دې ټولو خلکو ته چې کورنۍ سره زارو تعاون وکړئ راچي او دغه چین رواج نه بیا ډېر خراب بیا ډېر کمزورې شي راچی کاکاجي دا راچي دا چې بس چې خدای دې ناسي بس اچانک نه شروع کی په ډاکټر دی وی جو هغه یار دا براچي او دا یې نه راچي په دې شان باندې یو روغ نه بهم سي د خدای یې راچي موږ ته ګوره موږ څه دي شو کولای او دا ډاکټران تاسو کولای شي هغه یې دا براچي په اخر کې راته خپل موبایل نمبر واشاو 0340 93 87 362 راته بیا وایي 0340 93 87 362 ډېره مننه لږ خوشحاله که عزتمندو تاسو وکته جي په دې کور باندې نه دیوار شته نه پې ګیټ شته جي او تالاش علاقه ده په تالاش کې بیا ګمبد دی بازار څخه نری روډ راغلی دی تاسو خپل تعاون هم دلته راوړئ په مخ مرو ته مه تقسیموئ دا ټولو پوښتنو ته ګزارش کوم چې دا کم زکاتونه تاسو تقسیموئ دا دلته راوړئ جي دا وخت هر یو زوره ورته وایم چې دلته راشئ جي د کاکاجي سه ودرېږئ د دې زړه د کتو دی جي د کتو دی یو ورته دا زلمیز دی بیمار دی دې سره یو منټلی ډسټرب دی مطلب ذهني توازن ټیک نه دي ته ټول پوښتنو ته گزارش کوم ډېر مردبانه گزارش وته کوم چې دې کورنۍ ته ضرور راشئ خپل قربات او نمان لور کې اجازه په ډېر بخون کې بزو جلال نو سپارم